په کندهار ښار کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د سړکانو د پینهکارۍ چارې پیل شوې. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې کندهار ښاروالۍ د ښار په مختلفو ناحیو کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د 15000 متره مربع سړکانو د پینهکارۍ کولو چارې راپیل کړې. په ورته وخت کې د سیمې خلک د کندهار ښاروالۍ له لوري د ترسره کړو فعالیتونو مننه کوي. په کندهار کې د بیلابیلو ناحیو ترمنځ غځېدلي سړکان چې وړاندې کندو کپر وه، اوس په د کندهار ښاروالۍ لخوا د یادو سړکانو پینهکاري او ویجاړې برخې ورغول سي. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله سیم وایي د کندهار ښاروالۍ لخوا به د همدې سړکانو ویجاړې برخې په اساسي ډول ورغول سي. ښاغلی یاسیم زیاتوي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې د پینهکارۍ پر دغه پروژه 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې ټولې رغنیزې چارې به یې د 2 میاشتو په موده کې بشپړې سي. کندهار ښاروالۍ د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو د پینهکارۍ کولو د پروژې چارې راپیل کړې. په دغه پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې 15000 متره مربع سړکان پینهکاري سي او د ښار په مختلفو ناحیو کې هغه سړکان چې تخریب شوي دي د هغو ټولې د پینهکاري چارې به د 2 میاشتو په موده کې بشپړې سي. په ورته وخت کې د سیمې خلک د اسلامي امارت د رغنیزو چارو مننه کوي. هغوی زیاتوي په سیمه کې کندو کپر سړکونو خلک ډیر په ستونزو کې اچولي وه، خو د مسؤلینو په پاملرنه او همکارۍ اوس له یادې ستونزې خلاصیږي. زما نوم عبدالغفار دی، د کندهار اوسېدونکی یم. داسې مشکلات یې جوړول چې ټکرونه منځته راکړله وروره، یو د بله کراس یې کوي ټکرونه، او د موټر عوارض موږ خپله دا ټایرونه و دغه عوارضونه مو د موټر دا ډېر پکې ښکېدل. اوس شکر الحمدلله کار شروع دی. زه د کندهار د 15مې حوزې اوسېدونکی یو تن موټروان یم. ډېر مشکلات جمپونه ډېر وه په ښار کې، که ډېر زیاتې وې په ډمبرو باندې. اوس کور یې ودانه ښاروالۍ دغه کار شروع کړی دی، د ډمبرونه جوړېږي، نو موږ ډېر خوشحال یو. د اسلامي امارت له راتګ سره دلته کندهار کې د ښار او ولسوالیو د پراختیا، رغونې او سمسورتیا په برخو کې د پام وړ کارونه سوي او مسؤلین راتلونکي کې هم د لا ډېرو اړینو پروژو د پلي کولو ژمنې